د لوړو زده کړو مشر عبدالباقي حقانی بیا څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFJ پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFJ پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن HEC له چارواکو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکي مشال راډیو ته ویلي چې دا لیدنه د ډسمبر پر 8 په اسلام آباد کې شوې، چې پکې د کمیشن یو چارواکي شایسته سهیل د پاکستان لخوا افغان زده کوونکو ته د سکالرشیپونو په اړه معلومات ورکړل. چارواکي زیاته کړه چې پر دې مهال افغان پلاوی افغان زده کوونکو ته د سکالرشیپونو یو نوې طرح هم وړاندې کړي، خو هغه دا ونه ویل چې په دې کې څه ول. پاکستان وار له مخه د علامه اقبال سکالرشیپ له مخې هر کال 3000 افغان زده کوونکو ته د سکالرشیپونو ورکوي او 2 نور هم شته چې اوس یې موده ختمه شوې ده. په پاکستان کې میشت افغان کډوال هم دغه هیواد په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي او له افغانستان نور زده کوونکي هم هلته ورځي. اخوا د افغانستان پخوانی حکومت هم د قبایلي سیمو زده کوونکو ته په طب، انجنیري او نورو څانګو کې بورسونه ورکوي. عبدالباقي حقانی د ډسمبر پر 15 نیټه له یوه 4 کسیزه پلاوي سره پاکستان ته تللی و. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د دې سفر موخه د لوړو زده کړو په برخه کې د دواړو لوریو ترمنځ د همکاریو زیاتول دي. د اګست په نیمایي کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د سپټمبر په لومړۍ اونۍ کې خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ چې د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم لا په رسمیت نه دی پیژندلی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.